الله أكبر. داغينا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة كتيمو ورسربا ولكي سورة موه دم ثابت ده إمام نسائي برواية كده أو خسي رواية الحمد لله. داغينا بعد الله أكبر. الله أكبر بويا كي سبرا فرجين كي دا سوين تكبير شو دويم. بیا داغینا بعد درود ابراهیمی ہوئے. درود ابراهیمی دیتا ویو ها یعنی بھائی کی بم ٹانکینے لگے دا زان. درود ابراهیمی سے دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ديك الداء الفاظ ندي ثابت وسلمت ورحمت وترحمت دا بك بيد زان نزياتيك ولدي. درود إبراهيمي دا تجي دي فرض منزب آخرني قاعدة كي كيني كان أو يا نفلي منزب آخرني قاعدة كي كيني أكم درود شيء دك درود بوي. داغينا بعد الله أكبر دا دريم تكبير شو وش دعاء واحد دعاء كانوا مسألة روانة تفصيلا. هر الدعاء ثابت دا قد تويلي شيء ثابت دعاء كانوا كي بتبديلين راولي او كدي ثابتنا على ويو دعاء كي نوم بكي سحرج نشتي ولي زكي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث كي ویلي چي اخلصوا له في الدعاء دري مړي د پاره دعاء ډیر په اخلاص سره غواړي لکه اوس سړی عربي باندې پويږي او لګیا دي یو دعاء پکې وی چي یا الله ته وبخي او رحم وکي او آخرت ته سفر وته آسان کړي او دا قبر وته رڼا کړي او هغه دعاء يعني دي شي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الفاظ نه دي ثابت نو څه حرج پکې نشته ولې پکې حرج نشته. دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وغواړه په اخلاص سره. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېرې دعاګانې را نقل دي. بیا د صحابه کرامو نه ښه ډېرې را نقل دي او دغه شان د سلف صالحین نو که چېرته دا خبره تحدید کړی شوې وي چې صرف یوه دعا ده یا دوه دي نو بیا به د دې نه زیاتې نه ثابتېږي. علم دې مسئلې ده او دا مسئله ان شاء الله تفصیلا د دعاګانو را روانه او دغې کې موږ د لوی خیر نه محروم وو. صرف یو دعا راته یاد ده اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم احييته منا باقيا الاسلام وانت توفيته منا فتوفى على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره. دا بکې نه وایي دا بکې نه وایي دعا ته قضي پورې وکړم چې د احسان شي دا هم نیمګړي. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دا خو سره بکې نه وایي. زه په دې دعا اعتراض نه دعا ښه صحیح ثابته ده خو همدقه یو راته یاده ده یو راته یاده په دې چې بس مولوي صاحب راته ټول عمر همدقه ویلي. هلته مسله دي مذهب 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 دا خبرې ټولې راتنګې شوي دي. که چېرته مسله دا وایي چې وروره د پیغمبر تابعداري پکار ده نو ښایسته ښایسته دعاګانې تاسو به واورئ په روانو د رسولو کې مزیدارې مزیدارې دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي د صحابه کرامو. او په دې باب کې موږ چې کوم کتاب لیکلی دی رحیق الازهار فی الادعیة والاذکار الحمدلله په هغې کې ما د جنازې دعاګانو کې ډېرې دعاګانې بیان کړي دي سره د ترجمې. نو که چېرته دغه کتاب هم را پیدا کړو او دغه دعاګانې م یادې کړې لوی خیر به درته الله نصیب کړي سره د ترجمې لاندې د هرې دعا سره ترجمه ده او الحمدلله د هرې دعا سند یا مرجع مصدر حکم دا ټول پکې هلته موجود دي. نو دې نه بعد دریم تکبیر نه بعد به څه وکړي دعا به وغواړي. بیا الله اکبر څلورم تکبیر دی. که څلور تکبیره کوې به په دې سلام ګرځي. د سلام د ګرځولو دوه طریقې ثابتې دي. د یوې په باره کې انتهایي مضبوط روایت راغلي دي او یو په یو روایت کې راغلی بعض علما صحیح کوي او بعضو ته کمزوري وي خو که څوک په عملو کې څه حرج پکې نشتي یو طریقه دا ده الله اکبر السلام علیکم ورحمة الله. دا په ډېرو حدیثونو کې راغلي دي
او خو په صحیح سند باندې روایتونو کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف ته سلام ګرځول دا دوه علم ثابت دی. بعض علماو ته صحیح وایي نو که چېرته څوک دوو طرفونو ته سلام وګرځوي نو څه حرج پکې نشته، دواړه جایز دي که یو طرف ته سلام ګرځي او که دواړو طرفونو ته سلام ګرځي. دا د جنازې د منځه طریقه وه.